अस्सलाम वालेकुम। कल दी सोच कړی دی چې زه او ته د دنیا ته ولې راغلو. الله تعالی قرآن کې فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما جنان او انسانان نه دي پیدا کړي مګر عبادت دپاره. اوس د دې نه دا واضح کیږي چې د انسان او د جن د دنیا ته راتلو واحد مقصد عبادت دی. اوس عبادت وایسته په دې باندې ځان پوه کړو. د دې نه مخکې ځان په دې پوه کړو چې د عبادت حوالې سره کوم غلط تصورات دي هغه څه دي. ای کې پهلنی تصور دا دی چې خلکو عبادت د پوجا په معنی اخیستی. مطلب دا چې د ورځې څه خاص حصو کې د الله مخې ته ودرېږه او څه خاص مراسم او څه خاص طریقو سره ټیټ پاس وکړه او سلام وکړه او بس هغې نه بعد بیا ته ازاد یې چې څه کول غواړي هغه کوه. مطلب دا چې تا د الله حق ادا کړو، اوس د ستا مرضي دی چې ته څه کول غواړې هغه کوه. د دې مثال بالکل داسې چې تا د پوره ورځې دپاره یو نوکر ساتلی دی او هغه ته ته تنخواه هم ورکړې، د هغه پال پوس کې او هغه د ورځې په څه خاص حصو کې صرف راځي او تا له سلام کوي او په عاجزۍ او داسې په ذلت باندې تا ته ټیټ پاس کوي. هغې نه بعد بیا غیبېږي. بیا د هغې نه بعد د هغه مرضي ده که هغه لوبې کول غواړي او که د هغه د چا بل چا نوکري کول غواړي نو هغه کوي. او داسې یو بل غلط تصور دا دی چې خلکو عبادت جوګیانه تصور ته بوتلی. مطلب دا چې د دنیا په څه خاص ګوشه په خانقاه کې کینه او بس الله الله کوه، تسبیح اړوه، روژې نیسه، منځونه کوه، بس دا عبادت دی. مطلب د دې مثال داسې دی چې تا یو باغبان ساتلی د باغ دپاره او هغه ته د څه خاص انسټرکشن څه خاص رولز ورکړي دي چې په دې رولز مطابق به ته د دې باغ خیال ساتي. هغه د باغ په یو کونه کې کینی او هغه رولز او هغه انسټرکشن بار بار دهراوي او عملی څه کار نه کوي. مطلب بس هغه یو سایډ ته ناست دی او بس هغه انسټرکشن بار بار په خسته خسته طریقو طرزونو باندې دهراوي او نه کودال راغلي او نه بلچه راغلي او نه د هغه باغ خیال ساتي. اوس داسې قسمه نوکرانو حوالې سره ستا څه خیال دی خپل رای اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړه. داسې قسمه تصورات مذهب سره ښایي خو دین سره نه ښایي. اوس مذهب او دین کې څه فرق دی په دې باندې به چېرته بل لیکچر کې خبره وکړو. په دې ځان پوه کوو چې د عبادت اسلامي تصور څه دی. اسلام کې د عبادت تصور د دې دواړو تصوراتو نه ډېر مختلف دی. اسلام په نظر کې انسان د الله بنده دی، الله د خالق مالک رازق حاکم دی. انسان د دنیا ته د خلیفه په حیثیت باندې راغلی دی، د په غاړه څه خدمات او څه ذمهداریانې دي او دته څه اختیارات او څه اقتدار ورکړی شوی دی. په اسلام کې د عبادت تصور دا دی چې ستا ټوله زندگی دی د الله په عبادت کې تیره شي. مطلب ته یو هماوقت ملازم یو هول ټایم سرونټ چې د ستا پاسېدل کېناستل خوړل سکل او ټول تعلقات غرض چې ټول معاملات چې کوم دي هغه د ستا د اسلام قانون شرعي مطابقي د هغه قانون شرعي مطابقي کم د وحي په ذریعې انبیاو ته راغلی او انبیاو مونږ ته ښودلی. اوس که د عبادت داسې تصور ستا په ذهن کې وي نو ته چې کله د حاکمیت په کرسۍ باندې کښېنې نو ته به د دې نه خبر وي چې زه د دې بندګانو خدای نه یم بلکې د خدای بنده یم او ما نه به د دې تپوس کېږي. او کله چې ته د قاضي په کرسۍ باندې کښېنې نو ته د دې نه خبر یې چې زه به د عدل ضامن وم او ما نه به د دې هر څه تپوس کېږي. او ته چې کله د دنیا په خزانو باندې کښېنې نو ته په دې باندې پوه وي چې زه د دې مالک نه یم بلکې زه د دې یو امین یم، یو امانتدار یم. ما نه به د دې هر څه د روپۍ د هر عمل تپوس کېږي. اوس ته سوچ وکړه چې داسې د عبادت تصور په دنیا کې عام وي نو څوک به خپلو دنیاوي معاملاتو کې د شریعت خلاف نه دي. امید لرم چې خپل خبره مې ضرور رسوله. خیر د خپل رای اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړه چې زما د خبرو نه مخکې ستا په ذهن کې د عبادت کم تصور و. جزاک الله.